دوستانو نن در سره یو ډیر دردونکې واقعه شریکوم چې یو ښکلی ځوان چې ځوانۍ ته رسېدلی و او مور به ورسره ډیره مینه کوله، نو دغې مور د هلک سره داسې کار وکړو. ټول حقیقت در سره په ویډیو کې شریکوم. د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د غنټۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرورت. سلامونه دوستانو، دا واقعه د یو مور او زوی په باره کې ده چې دغه د مور یوازینی زوی و چې پلار یې هم وفات شوی و. نو دغې زوی سره به مور ډیره مینه کوله او هر وخت به یې ورته ویل چې ته غټ شې نو تاله به زه یو تحفه درکوم چې ته به پې ډېر خوشحاله او زوی به یې هیڅ تکلیف ته نه ورکولو او خپلو کې به یې ډېره زیاته مینه کوله او مور به یې اکثر خپل زوی ته ویل چې زه به تا ته یو داسې تحفه درکوم چې د هغې تحفې ثاني به نه وي او دغه به د دنیا د ټولو نه قیمتي تحفه وي. خو زوی به یې هم ډېر زیات خوشحالېدو او د مور نه به یې بار پوښتنه کوله چې ما ته به دغه تحفه کله راکوې. خو مور به یې ورته وویل اخر چې زوی ډېر زیات تنګ شو چې ته به دغه تحفه کله راکوې. مور یې ورته وویل چې ته کله د 2 کالو ته ورسې نو زه به تاله دغه تحفه درکړم. بیا یې هم انتظار کولو. کله چې د 21 کالو شو نو په هغې یو داسې مرض اټیک وکړو چې هسپتال ته یې بوتلو. نو ډاکټرانو وویل چې ډیره زر دی چې مړ شي ځکه چې د زړه والونه یې بند شوي دي. نو دغې هلک ته مور خپل زړه ورکړو او له دغې هلک ژوند یې بچ کړو او مور یې وفات شوه. چې هلک کله جوړ شو نو مور یې په دنیا کې نه وه. نو ډېر زیات خفه و چې کور ته راغی. په کمره کې ورته یو خط میلاو شو چې پکې یې لیکلي و چې زما زویه دا هغه تحفه وه چې ما تاله یو ډېرې مودې راهیسې ته په انتظار وې نو دغه د ځان سره سنبال وساته او ما ته د دنیا د ټولو هر څه نه ډېر زیات ګران وې. نو ما همت وکړو او تا ته مې زړه درکړو. نو دا هغه قیمتي ډالۍ وه چې ما به تا ته ویل چې زه به تاله یوه تحفه درکوم. دوستانو، د پلار او مور په خدمت کولو کې جنت دی. موږ چې هر کله داسې واقعیت اوریدلی دي نو پکې راغلی دي چې مور د خپل زوی دپاره ځان قربان کړی او کومې سختې نه وي چې مور د خپل بچي دپاره نه دي تېرې کړي. نو پکار دی چې د مور پلار ډیر زیات احترام وکړئ. دوستانو، دا یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.